سلامونه په دې هیله چې ټول ملګري جوړ او روغ وي. نن د امریکا سپانسرشیپ په مورد مکمل معلومات تاسو ته وړاندې کوم. مکمل معلومات یو خو د سپي څومره ډېر شي لري کوچې وبخیر سپي لږ ډېر شوي دي مشکل نشته ځکه چې څه وکړو پیر دغسې قصې دي خو په هر صورت موږ خپل کار ته ادامه ورکوو. مکمل معلومات درکوم د سپانسرشیپ په مورد یو چې دغه سر مو خلاص شي دغه پیچکش راخلم تاسو په سر کې دغسې تاوم صحیح دی. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، لایک کمنټ سبسکرایب دا مهیر نشي که غواړئ ما سپورټ کوئ نه که غواړئ چې ډېر معلومات تاسو ته وړاندې کړم او ډېر تاسو د خوښې معلوماتونه تاسو وړاندې کړم نو صفحه حتما در سره سبسکرایب کړئ. صحیح دی. راځئ چې ویډیو وګورو. بیا هم ښه راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ ښه د امریکا سپانسرشیپ یا پرایویټ سپانسرشیپ ګورئ ښه په 19 جنوري 2023 کې شروع شوه. دا سپانسرشیپ مکمل نوی دی. دا یوازې د افغانانو لپاره نه دی، د ټول نړۍ لپاره دی. ټول نړۍ لپاره هغه مهم نقطې تاسو زه دلته تشریح کوم. مهم نقطې چې دوی څه رقم تاسو سپانسر کولی شئ. صحیح ښه تر آخره پورې غوږ ونیسئ چې هیر مو نشي. پیچکاري کوي خپل دماغ کې. تاسې اول هر څوک نشي کولی چې تاسو سپانسر کړي. یوازې مثلا اتا پلار، اتا ورور، اتا مور، اتا ښځه، اتا میړه، اتا نامزاد دا چې په امریکې کې وي دوی ته سپانسر کولی شي. دا دی یو. او تا فامیلونه. دویم تاسې به ویلکم کورپس صفحې ته به ننوځئ. هلته فورم شته که تاسو غواړئ فورم ډکئ. زه ډسکرپشن کې اچوم هلته به مې وګورئ. دریم نهادونه، ټولنې، سازمانونه، سناتوران، وکیلان دا تاسو نشي سپانسر کولی. مکتبونه، پوهنتونونه همچنان. دغه سپانسرشیپ تایید شوی دی د امریکا خارجي د بهرنیو چارو وزارت څخه. هغه خلک چې تاسو سپانسر کوي هغوی کې 2 نفر خو باید 100% ده. هغه 1 نفر خو 100% باید د امریکا پاسپورت ولري. هغه نور که گرین کارت لري مشکل نشته. پاسپورت 100% باید ولري. زه بیا چل درخوایم چې څه رقم د تاسې پیدا کړئ په آخر ویډیو کې هغه پاسپورت والا خلک. ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې سر مو خلاص شي. بیا نشي نیم کاله پوه شئ بیا تاسې راشئ په کمنټو کې ولیکئ چې دا څه رقم تکم دا څه رقم تکم یا ټیک ټاک ته راشئ چې دا څه رقم تکم خدای ته وګورئ. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دومره لنډ ویډیو دی، ډېر اوږد ویډیو نه دی. د ټولو دغه مصارف چې کېږي د نفر په سر $2215 دی چې د کاناډا څخه ډېر زیات ارزان دی فی نفر. دغه $2215 چې دی 3 میاشتو پورې کله چې تاسو انتقال شئ امریکې ته تاسو باندې مصرف کېږي. هغه بېرته تاسو باندې مصرف کېږي. تر 1 یا 2 میاشتو پورې کله چې تاسو پروسس خلاص شو تر 1 یا 2 میاشتو پورې مکمل سپي مې نه پرېږدي خو وبخئ تر 1 او 2 میاشتو پورې
تاسو امریکا ته انتقالیږي کله چې تاسو پروسس خلاص شي یعنی د کاناډا نه بیا تیز شو هغه څوک چې تاسو سپانسر کوي همغه ویلکم کورپس لینک ته به ننوځي هلته کورسونه دي چې هغه کورسونو کې دی باید ګډون وکړي تر څو د سپانسرشیپ په مورد مکمل معلومات ته ورکړي چې سر خلاص شي دا ډیر ضرور دی ډیر زیات ضرور دی چې هلته باید ورشي هغه خلک چې تاسو سپانسر کوي مکمل بیکګراوند چک کیږي د امریکا دولت لخوا مکمل چې دا کوم جرمونه لري پاک صفا دی کنه د صفا آیا ټاکس په خپل وخت ورکوي کنه ورکوي آیا په بانک کې پیسې لري کنه لري آیا کار کوي کنه کوي دا مکمل چک کیږي هغه خلک چې تاسو سپانسر کوي باید مکمل تریننګ وویني تریننګ وویني هغه تریننګ هم ویلکم کورس په صفحه کې دوی ته تریننګ ورکوي هلته ځان رجستر کوي هغه کوم شعبات چې نږدې دي یا به هلته ورځي او یا هم آنلاین سیستم باندې دی هغه خلک چې تاسو سپانسر کوي په آخر کې چې کله فورمونه ډک شول مکمل فورمونه امضا کیږي او همغه لینک کې لیږل کیږي بیرته هلته ایمیل هم شته تاسو لیږلی شئ هلته او د تاسو پیسې به دولت ته دوی پرداخت کوي دولت ته به ورکوي مهمه خبره ده چې باید نفر بل هیواد کې وي افغانستان کې نه وي بل هیواد کې وي او سپانسر هغه په سازمان ملل کې کارت ولري ملګرو ما بارها خبرې کړې دي هغه خلک چې غواړي چې امریکا ته سپانسر شي او یا هم کاناډا ته د سازمان ملل کارت باید ولري ملګرو باید ولري چې ولري دوی ته کار اسانېږي تاسو هغه نتیجه زر اخیستلی شي د کار نتیجه مو زر تاسو وینئ دې په خاطر ډېر زیات ضرور دی چې تاسو هغه وکړئ څه نومیږي د سازمان ملل کارت واخلئ سر مو خلاص شو که تاسو چیرې په داسې هیواد کې یاست یا په امریکا کې په دوبۍ کې په قطر کې سعودي کې په نورو هیوادونو کې تاسو سازمان ملل ته یو خط ورلیږلی شئ چې زه غواړم چې سپانسر شم د امریکا څخه زه سپانسر کېږم او زه کار ته ضرورت لرم تاسو به خامخا هغه کار زه درکوي زه مطمئن یم صحیح او کله چې د امریکې څخه تاسو څوک سپانسر کوي او پاسپورت باید ولري کنه تر اوسه پورې داسې یو ګزینه نه انتخاب شوی یا نه دی راوتلی چې یا سازمانونه یا ټولنې یا مثلا یو بل شخص یا امریکایی تاسو سپانسر کړي کله چې داسې یو ګزینه راووتله په هغې کې زه 100% تاسو معلومات درکوم همدې چینل له طریقه به تاسو ووینئ صحیح نو ملګرو دغه و د هغه په مورد د امریکا سپانسرشیپ په مورد خدای دې وکړي چې ستاسو سر مکمل خلاص شوی وي منندوی یم د تاسو د حوصله‌مندۍ څخه چې ویډیو تر اخره پورې تاسو ګورئ ډیره مننه او هغه څوک چې لایک ورکوي هغې څخه هم چران مننه کوم چې سبسکرایب کوي هغې څخه هم چران مننه کوم او که کومنټ لیکي ښایسته کومنټ هغې هم چران مننه کوم ستاسو یو کومنټ ما ډېر زیات تشویقوي فکر وکړه چې ما ته $10 تاسو راکوئ ستاسو یو کومنټ لایک او سبسکرایب دومره ماته ارزښت لري زه تشویق کېږم تشویقي بڼه لري نوره زه مادیات پسې ډېر نه ګرځم زه معنویات پسې ډېر ګرځم صحیح نو خواهش مې دغه دی چې تاسو صفحه حتما در سره هغه کې سبسکرایب کړئ که ما تشویقوئ او همدغسې غواړئ چې زه ډېر تاسو ته کار وکړم نوره مې په الله سپارم خدای په امان تر بلې ویډیو